وفا چې پکې نه وي صداقت چې پکې نه وي وفا چې پکې نه وي صداقت چې پکې نه وي توبه د داسې خلکو محبت چې پکې نه وي که هر څومره صوفیان او علیمان پکې موجود وي محفل له به ور نشم حقیقت چې پکې نه وي که سل د انګریزۍ ډیګرۍ یې غاړې ته پرتې وي انپړه ترې خوښوم د بل عزت چې پکې نه وي ګوهره په غزلو کې د داسې رنګ پیدا کړه ګوهره په غزلو کې د داسې رنګ پیدا کړه ښایست چې د کتاب جوړ شي نفرت چې پکې نه وي سلامونه ملګرو ستاسو ملګری شهاب بخاري یم ګرانو کتونکو ستاسو د خوښې پروګرام ادبي غورځنګ کې یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه یم ملګرو ډېره موده وشوه چې پروګرام هم نه دی کړی خو نن د ستاسو په خصوصي غوښتنو باندې او پیر بیا راغلی یو ادبي ملګري سره ناست یم غوښته مې چې ستاسو دپاره د خوندور پروګرام ریکارډ کړم او تاسو ته د وړاندې کړم یقینا ملګرو دا پروګرام به زموږ ستاسو خوښ شي نن راغلی یم د اوس ډېر تازهګرام ته چېرته چې ګوهر علي ګوهر صاحب ژوند کوي د هغو خواله راغلی یم ځوان فکره شاعر دی په زړه پورې شعر لیکي نو راځئ ملګرو چې د هغوی نه در باندې کلامونه ډېره مننه شهاب بخاري صاحب یو جهان مننه ستاسو د دې پروګرام چې نوم یې دی ادبي غورځنګ د هغوی د ټولو ملګرو چې ډېر په شوق سره دا پروګرام ګوري په دې لنډ تنګ ژوند کې تاسو خپل ټایم وباسئ او د دې ورک شوو پټ شوو شاعرانو دپاره خپل قیمتي ټایم خراب کړئ او دوی د سکرین په وساطت سره مخې ته راولئ نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او الله دې ستاسو د پروګرام دقسې جاري ساتي او دې راغلو میلمنو ته مرکلی یم او د ادبي غورځنګ چې څومره ملګري دي هغه که لر دي او که په بر دي چې دا پروګرام ګوري او د دې نه خوندونه اخلي نو هغوی ته زما د طرفه د مینې او خلوصو ډک ډېر ډېر سلامونه بخاري صاحب ما ستاسو د پروګرام ته د ادبي غورځنګ ته یو دوه شعرونه ډالۍ کړي او د هغې نه پس پرته یو غزل ډالۍ کړم چې څومره ملګري زمونږ د ادبي غورځنګ په دې پاڼه موجود دي او دا ګوري او د دې سره مینه لري نو هغوی ټولو ته دا ډالۍ وي دا یو دوه شعرونه دي د ادبي غورځنګ په پاڼه یو غزل لیکمه د ادبي غورځنګ په پاڼه یو غزل لیکمه په اجازت د استادانو کلام خپل لیکم او په دې کې ډېرو شاعرانو خپل اشعار لیکلي بخاري صاحب په دې کې ډېرو شاعرانو خپل اشعار لیکلي زما هم خوښه ده نظمونه پکې خپل لیکم وطن پرست یم په خپل وطن نظمونه لیکم هغه ملا نه یم چې چاله تعویضونه لیکم او په دې موسم کې زه اکثر د کوره نه راوځم په دې موسم کې زه اکثر د کوره نه راوځم په دې موسم کې زه غزلې او شعرونه لیکم او زه شاعر نه یم ملګرو خو په سوچ کې ناست یم شهاب صاحب زه شاعر نه یم ملګرو خو په سوچ کې ناست یم د خپل وطن او د خپل کلي صفتونه لیکم او کله چې بره په اسمان باندې نظر واچوم کله چې بره په اسمان باندې نظر واچوم چاپیره خور د بوډۍ ټال ورله رنګونه لیکم او چېرته چغار چې د مرغو مې په غوږونو راشي عبید صاحب چېرته چغار چې د مرغو مې په غوږونو راشي ما ته رایادې شي د زاڼو قطارونه لیکم او خلک چې شعر لیکي نو خال شونډې او زلفې ستایي شهاب صاحب خلک چې شعر لیکي نو خال شونډې او زلفې ستایي زه ګلورین یم شینکي او بهارونه لیکم او دا د شهاب صاحب تاسو ته او د ادبي پاڼې ته ډالۍ وي مقصد یې دا دی چې دا پټ پټ شاعران ښکاره شي شهاب صاحب مقصد یې دا دی چې دا پټ پټ شاعران ښکاره شي د ادبي غورځنګ زلمو ته سلامونه لیکم او ګوهره زه چې د پښتو د بېوسي ووینم ګوهره زه چې د پښتو د بېوسي ووینم دې بې ضمیرو ته په خدای چې مزارونه لیکم غزل مطلب ده شهاب صاحب څوک شاعران شي د خبرو نه شعرونه جوړ کړي څوک شاعران شي د خبرو نه شعرونه جوړ کړي څوک مصور شي ښکلي ښکلي تصویرونه جوړ کړي او تشي کاپیانې چې کولاو کړي هېڅ مقصد یې نه وي شهاب صاحب تشي کاپیانې چې کولاو کړي هېڅ مقصد یې نه وي خو د ادیب قلم ترې رنګ رنګ کتابونه جوړ کړي او چې د قام پیغله کړي سرتوره پرې غزل ولیکي چې د قام پیغله کړي سرتوره پرې غزل ولیکي په کار مې نه دي که د شعر نه ګلونه جوړ کړي او چې د ولس ته یو کېدو فکر په زړه کې لري شهاب صاحب چې د ولس ته یو کېدو فکر په زړه کې لري یو څو کسان وي خو الله ترېنه قومونه جوړ کړي او څوک چې محنت وکړي کوشش وکړي ځان وپېژني څوک چې محنت وکړي کوشش وکړي ځان وپېژني هغوی د خاورو نه د سرو زرو لالونه جوړ کړي او که رابیدار شو نو د ټول جهان به سر ښکته کړي شهاب صاحب که رابیدار شو نو دا ټول جهان به سر ښکته کړي داسې به څوک چې پښتون له زنځیرونه جوړ کړي او ګوهره تل د هنرمندو خلکو قدر کوه ګوهره تل د هنرمندو خلکو قدر کوه
دوی چې راغونډ شي څومره ښکلي محفلونه جوړ کړي د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او بیا د شهاب صاحب هم ډېره شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې خپل ټایم وایستو او موږ یې راغونډ کړو ټولو ډېره مننه ډیره زیاته مننه ګوهر علي ګوهر صاحب او ملګرو دا و ګوهر علي ګوهر صاحب یقینا تاسو د هغوی کلامونه واورېدله د ده د کلامونو نه به تاسو ډېر زیات خوندونه اخیستي وي انشاءالله ملګرو په بل پروګرام کې به د بل ملګري سره کښېنم تر دې دمه ډېره زیاته منن خپل ورور شهاب بخاري له اجازت ورکوئ چېرته چې هم یې ښاد اباد او بریالي اوسئ د لوی الله